سلام درنو زده کوونکو، یو ځل بیا د انګلیش لرنینګ یوټیوب چینل څخه ستاسو لپاره یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانو کتونکو، انشاءالله په نن ویډیو کې مې ستاسو لپاره ډېرې مهمې جملې راوړي دي. هغه څوک چې غواړي انګلیسي زده کړي او د انګلیش ژبه زده کړي په ډېر کم وخت کې، نو دغه ویډیو چې دا خامخا وګورئ. نو ګرانو کتونکو، ډېرې مهمې جملې دي، دغه ځان سره زده کړئ او په خپلو کتابچو کې یاداشت کړئ. نو وخت نه ضایع کوو، راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. سنټنس نمبر 1، ګود مارنینګ، سهار مو په خیر. ګود مارنینګ، سهار مو په خیر. کله چې موږ تاسو د یو ملګري سره مخامخ کیږو، نو هغې ته په انګلیسي کې وایو چې ګود مارنینګ. د ګود مارنینګ معنا ده سهار مو په خیر. سنټنس نمبر 2، ګود نون. ګود نون، غرمه مو په خیر. ګود نون، غرمه مو په خیر. سنټنس نمبر 3، ګود آفټرنون. ګود آفټرنون، ماسپښین مو په خیر. ګود آفټرنون، ماسپښین مو په خیر. سنټنس نمبر 4، ګود ایونینګ. ګود ایونینګ، ماښام مو په خیر. ګود ایونینګ، ماښام مو په خیر. سنټنس نمبر 5، ګود نایټ. ګود نایټ، شپه مو په خیر. ګود نایټ، شپه مو په خیر. سنټنس نمبر 6، ګود میډنایټ. ګود میډنایټ، نیمه شپه مو په خیر. ګود میډنایټ، نیمه شپه مو په خیر.